بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو، محمد علی جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن یو ډېر اهم ټاپک باندې تاسو سره خبرې اترې کومه د مولانا طارق جمیل صاحب په حواله باندې. خو هغې نه مخکې که چېرې تاسو زموږ دا چینل په لومړي ځل باندې ګورئ نو تاسو دا سبسکرایب کړئ او چې کومه د غنټۍ بټن د هغه خامخا ووهئ چې دغه شان تاسو ته زموږ تازه ترین چې کوم ویډیوز دي هغه تاسو ته راځي. قدرمنو، خبر داسې ده چې مولانا طارق جمیل صاحب تیر په یو پروګرام کې ناستو هغې دا خبره کړې وه چې زموږ قوم هم دروغجن دی، زموږ میډیا هم دروغجنه ده. نو په هغې باندې ځینې صحافیان چې کوم دي یا ځینې ځان ته اینکر پرسن ځان ته وایي یا چې کوم ځان ته مالکان وایي د میډیا، هغوی په هغې باندې ډېر بد وګڼل او طارق جمیل صاحب دې خبرې ته تیار کړو چې هغه دې راشي او په میډیا باندې پاک ځای کې معافي وغواړي چې ما دا خبره کړې ده، دا ما ښه نه ده کړې، د هغې معافي غواړم. دغه ټایم کې خبره داسې وه چې دغه چې کوم ګروپ دی چې هغې دا نه غواړي چې مثال پاکستان دې ترقي وکړي او د هغې دا چینل دې بندې شي، نو هغې یو دا ډرامه جوړه کړه چې موږ به دې راوغواړو، نو ده ته به موږ وایو چې معافي وغواړه او دی به معافي ونه غواړي، نو دغه شان به خبره نوره په مخکې باندې لاړه شي او خبره به ګرمه شي او زموږ غوا پکې لنګه شي. خبره داسې ده چې مولانا طارق جمیل صاحب چې څومره پورې زه پېژنم، څومره پورې ما هغه اورېدلی دی، څومره پورې هغه سره زما ملاقات هم شوی دی، نو زه وایم چې نن سبا په دې وخت کې د هغومره بهترین سړی به پیدا نه شي، د هغومره بهترین عالم. که څوک وایي چې عالم نه دی، مثال هغه ډېر علم منی کړی، خو بیا هم د هغه چې کوم خدمات دي سپیشلی د اسلام دپاره، د پاکستان دپاره او بیا د خپلې معاشرې دپاره، د هغې نه انکار نشي کېدی. هغه ډېر زبردست مقرر چې ورته موږ وایو چې ډېر زبردست بیان یې د هغه. او تاسو که وګورئ نو د میډیا ډېر کسان، د کرکټ ډېر کسان، د فلم ډېر کسان، د ډرامو ډېر کسان د هغه په وجه باندې، د هغه د بیان په وجه باندې، د هغه د خبرو په وجه باندې راغلي دي او باقاعده د اسلام هغه پوره اقدار هغوی قبول کړي دي، دا نه چې هغوی مسلمانان نه وو. او دا هم تاسو ته زه وایم تېر ورځ کې ما یو ویډیو وکته، د انډیا یو جنۍ وه، هنده وه چې ورته موږ وایو، هغې وایي چې زه مسلمانه شوې یم صرف د طارق جمیل صاحب په بیان په وجه باندې. دا څومره غټه خبره ده. دغه شان که موږ بیا طارق جمیل صاحب باندې نورې خبرې کړو، ډېرې زیاتې خبرې په هغه باندې کېدی شي، خو د هغه یو زنده مثال هغه صرف خبرې نه کوي، هغه عملي قدمونه هم اخلي. عملي قدم څنګه؟ لکه هغه جو خبره کوله، ما خپله بیان کې کته چې ځای کې خبره کېدی چې یاره په دې ملتان کې یو محله وه، څنګه چې په لاهور کې محلې په شاهي محله چې ورته وایي، نو په هغې کې دغه شان جینکۍ وایي چې هغې به بدکارۍ کولې، مختلف هغه ډانسونه او ګډېدل. طارق جمیل صاحب هلته کې لاړ، هغې سره یې خبره وکړه، هغې ته وایي چې تاسو زما د لوڼو په حساب باندې یې. نو هغې دومره زیات متاثره شو، هغې وایي چې موږ ته تر اوسه پورې چا خپل پلار راته لور نه دی ویلي، خو طارق جمیل صاحب زموږ د پلار په حیث باندې راغی، نو هغې هغه څیز بند کړو. خو طارق جمیل صاحب د هغې لپاره متبادل ولې تلاش کو. متبادل څنګه تلاش کو؟ طارق جمیل صاحب په خپلو کسانو باندې وګرځېدو چې هغه کوم د بیچ کسان دي، هغه کوم ملګري دي، هغې ته یې وایي چې دې له به موږ ماهانه څه پیسې ورکوو. اوس باقاعده 40 لک روپۍ، موږ چې وایو چې په خولې باندې یادېږي، 40 لک روپۍ ډېر شی دی، کم شی نه دی. 40 لک روپۍ هر میاشت طارق جمیل صاحب راغونډي که هغه په هره طریقه باندې، او هغه هغې جینکو له هلته کې وړي لېږي وله، او هغې پې د هغې بد کارونه منې شوي دي او هغې خپل باقاعده مونځ او دس او خپل کار او په هغې باندې خپل روزګار هغې روان کړی دی. دا څومره بهترینه خبره ده. طارق جمیل صاحب صرف خبرې نه کوي، هغه عملي قدمونه هم پورته کوي. اوس به راشو یو شان میډیا طرف ته به راشو. زموږ میډیا زه خپل ځانې که تاسو ته ووایم زه تقریبا په 1984 کې دې فیلډ ته تقریبا راغلی یم. نو بیا دې نه پس چې کله زه په ریډیو کې وم، اخبار کې به ورسره هم وم، خو بیا چې کله په 1999 کې مشرف راغی، نو هغه یو دوه ډېر غټ کارونه کړي وو چې یو میډیا ته ازادي یعنې پرایویټ چینل ورکول چې هغه د FM چینلې دي او هغه د ټلویزیون چینلې دي. د دې ازادي هغه ورکړه. هغې لپاره په 2002 کې بیا پیمرا اډینوس باقاعده راغی، خو په 99 کې جاوید جبار د خدای پاک ښه ساتي، هغه د هغه چې دی نو نګران وزیر و د میډیا د انفارمیشن، نو هغه دا لومړی اعلان وکړو چې زه به پرایویټ FM چینلز به موږ سټارټ کوو. د هغې نه پس پکې FM چینلز بیا شو، بیا پکې دغه شان پرایویټ نور داسې څنګه موږ جیو او ایروایي او بلا چینل دي، بیا دومره زیاتې دي چې د هغې نومونه باندې موږ انشاءالله که موږ یې وایو نو ستړي به شو پې. نو هغه چې کله دغه کار دغه کار هغه کړی و مشرف و چې چینلو اجازت یې ورکړی و. دویم هغه یو کار کړی و د BD بنیادي جمهوریت چې ورته موږ وایو، بیسک ډیموکراسي چې ورته وایي، هغه یو کار هغه کړی و. دا دواړه ډېر بهترین کارونه وو، خو زموږ په ملک کې د هغې استعمال هغه چې دی نو غلط طرف ته لاړ. که هغه چینلز دي هغه هم غلط طرف ته لاړل، هغې پکې خپلې دکاندارۍ او خپل حساب کتاب او بل موږ د هغې نه مخکې چې کله یو ریډیو پاکستان و، یو پاکستان ټلویزیون و، نو تاسو به ثابته نه کوئ چې هغه ټایم کې فحاشي شوي یا هغه ټایم کې دروغ ویلې شوي یا هغه ټایم کې دومره مسلې مخې ته راغلي. نو
دا او دغه شان کومه جمهوریت ته وګورو چې کله په غټه سطح باندې انتخابات کیږي او ممبران وزیران دومره مسلې نه چې کله بیسیک ډیموکراسي ډیر بهترین نظام دی چې هغه کې موږ دا وایو چې د هر یو کور ته هغه ممبر ورسېد او هغه ممبر به موږ د شپې د غوږ سره رابار به موږ کوی راوهي دا کار موږ وکړه نو ډیر بهترین نظام خو هغه غلط طرف ته لاړ ځکه چې زموږ خلکو په هغې کې بیا پرسنل دښمنۍ پکې شروع کړې باقاعده چې وایي دې باندې ممبر کېږي زه به سره مقابله کې ودرېږم او دا دوه کارونه بهترین هغه کړي خو هغه غلط طرف ته لاړل اوس که زه په میډیا باندې خبرې کوم چې دا کم پرایویټ میډیا ده د پاکستان ټلویزیون نه او د ریډیو پاکستان نه علاوه KFM چینل دي نو هغه خلاصونه څه ګزاره کوي خو دا پرایویټ چینل چې څومره پورې دي ما چې څومره پورې دي کتلي دي یا ما دا اورېدلي دي یا دغه کسان زه پېژنم نو د طارق جمیل صاحب خبره 100% نه چې هغه 120% صحیح ده چې دې کې دروغ نه بغیر هغې ګزاره کېږي نه څنګه چې طارق جمیل صاحب پخپله وایي چې ما ته یو مالک ته مې وایي چې تاسو لږ غونته کې دروغ کم کې ځکه چې دا مسلې جوړېږي دې سره نو هغه ماته په جواب کې وایي چې که چېرې موږ دروغ ختم کړو دې چینل نه نو موږ بیا خورسو او ګټو به سو نو خبره داسې ده که چېرې داسې ډېر چینلونه ما کتلي دي چې هغه یقینا چې ټول چینل خراب نه دي ټول اینکر پرسنس خراب نه دي ټول مالکان خراب نه دي یقینا چې خو پکې وي هغه ښه چې دي هغې په ښه لار باندې روان دي هغې په رښتیا باندې رپورټینګ کوي د رښتیا او هغه ملګرتیا کوي خدای پاک به چېرې هغې خرابوي نه خو که چېرې مونږ صرف دکه ذهن کې راوستي چې نه مونږ به هم دکه چېرې نو فحاشي به کوو مونږ به دا دروغ به وایو مونږ به خلک بلیک میل کوو نو هله به مونږ پیسې ګټو دا چینل به روان دا غلطه خبره ده خو په دې کې بیا د بهر هم داسې شته ځینې ادارې دي په دې کې ځینې NGO سیکټر دی چې هغې دغه چینلز چې کوم دي که هغه د ریډیو چینلز دي او که هغه د ټلویزیون چینلز دي هغې باقاعده پروموټ کوي هغې ورته باقاعده فنډینګ کوي دغه فنډینګ په وجه باندې دوی مخکې روان دي او دی که تاسو ووایم چې داسې اینکر پرسنز دي چې هغه زما مخکې را پیدا شوي دي زه یې ډېر د نږدې نه پېژنم هغه 10 لک روپۍ د هغه چینل نه اخلي اوس دغه بر کم ځای نه را پیدا کېږي خبره ټوله دقه ده که نه نو هغه چې بیا چې 10 لک روپۍ سړی د میاشتې اخلي د چینل نه نو چینل چې ورته بیا څه وایي که هغه څومره دروغ وي هغه خامخا هغې نه به زیات دروغ هغه وایي که هغه څومره فحاشي ده هغه زیاته خوري نو دې ځای کې خبره زه اخر کې راغونډومه دا خبره چې مولانا طارق جمیل صاحب بالکل صحیح خبره کړې ده هغې سره مونږ ملګرتیا کوو هغې سره ټول قوم ملګری دی صرف یو څو کسان میں مخالفی نو تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے نو یقینا چې طارق جمیل صاحب هار نه دی منلی هغه صرف د یو حکمت عملی نه کار واغستو هغه مخې ته راغی او هغه دا ووایي چې زه معافي غواړم په دې باندې چې دا مسله نور اوږده نه شي او په دې کې خلک نور کار پکې ونه کړي او دا خبره ګنده نه شي صرف په دغه وجه باندې ما ته وغوښتله یقینا چې نن به تاسو په دې خبره باندې پوه شوي په دې باندې اردو کې به تاسو ډېرې خبرې ترې اورېدلي خو موږ دا خپل فرض وګڼل چې موږ پښتو کې په دې باندې خبرې وکړو یقینا چې دا خبرې ترې به ستاسو خوښې شوي تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکړې اجازت د الله په امان او وختونه په خیر